د چاستدې باچا خان پوهنتون کې د میندو خپلو بچو ته د سینې پی ورکولو په اړه د پوهاوي سیمینار را جوړ کړی شوی و. پوهانو ویل ماشومانو ته د سینې پی ورکولو سره دوی د ډیرو ناروغو نه ژغورل کیدی شي. خو پوهان وايي په دې مسله په ټولنه کې ازادۍ سره خبرې نشي کېدی چې له وجې ډېرې میندې ناپوهه پاتې شي او بیا یې بچي د ناروغیو سره مخ کیږي. برست فیډینګ باندې خبره کول ځکه ګران دي، اویرنس نشته دی. ما تاسو ته ووایي زموږ خلک اوس هم دا یو سوسایټل ټابو ګڼي چې په دې باندې موږ خبره وکړو. ټیک شو، زموږ په معاشره کې موږ دا خبرې ډېرې کولاو نشو کولی. د دې په وجه باندې اوس هم دا یو سوسایټل ټابو ګڼلی شي، حالانکه په دې باندې اویرنس ډېر زیات ضروری دی. ځکه ما تاسو ته ووایي دا خو بالکل یو اسنشل بنیادي څیز دی چې په دې باندې اویرنس راشي نو زموږ به ټولې مسلې ماشومانو کې چې کوم قسم بیماریانې دي هغې باندې به موږ قابو وکړی شو. د نیوټریشن انټرنیشنل نومې ادارې خپل وروستي ریپورټ کې ویلي په پاکستان کې 40% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. د ماشومانو پیدا کولو په وخت په 1 لک ښځو کې 180 ښځې خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ریپورټ کې ویل شوي په سمه طریقه ماشومانو ته د سینې پی نه ورکولو د وجې ماشومان کم قدي پاتې کیږي، وزن یې کمي او میندې هم د صحت پیچیدګیو سره مخ کیدی شي. پوهان وایي که په دې اړه ډېرې د پوهاوي غونډې را جوړې کړې شي نو ډېر ماشومان او میندې ژغورل کیدی شي. اوس برست فیډینګ دی د دې څه فایدې دي؟ ډېر خلکو ته خو نوم یې اورېدلي خو هغه فایدو نه د هغې اویرنس د هغوی هغه شانتې نه وي. دې پروګرامونو سره د هغوی هغه چې دی نو اویرنس کریټ شي او کوم چې دنیا په کوم څیز کې افرټس کوي، کوشش کوي، په هغه ګامونو کې موږ یو ګام چې دی پورته کړو دنیا ته وښیو چې موږ هم چې دی نو ایجوکیټډ خلک. د نیوټریشن انټرنیشنل سروې کې ویل شوي په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو مرګونو، د میندو د وینې د کمی او نورو ناروغیو د وجې پاکستان ته کال کې په میلیونونو ډالرو نقصان کیږي. د نیوټریشن پوهان وایي که ماشومانو د مور د صحت خیال وساتل شي نو د مالی تاوان سره سره جاني تاوانونه هم راکمېدی شي. او د ماشوم په د فرست 2 ایئرز کې چې کم د هغې گروث کیږي یا د هغې چې کم برین ډیولپمنٹ کیږي یا هغې ته چې کم نریشمنټ د باډي ته ملاویږي هغه پوره عمر کې هغه نه راثر کیږي. بیا نو هغه هغې دپاره دا ضروري ده چې دا پهلني 2 کالو دپاره د مور راپی ډېر ضروري چې برست فیډینګ وکړي مدرز. د نړیوال بانک د ریپورټ تر مخه پاکستان دا وخت د خوراک د کمی سره مخ دی او غربت یو کم 40% ته زیات شوی دی. د نېشنل نیوټریشن سروې مطابق په پاکستان کې د خوراک د کمی له وجې د 80% ماشومانو وینه کمی او 40% د کم وزن ماشومان پیدا کیږي. په ریپورټ کې ویل شوي هر کال په زرو کې 130 ماشومان د خوراک د کمی له امله ژوند د لاسه ورکوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.